سلامونه دویچ او پښتو جرمني په پښتو په الماني ژبه کې د بعضو وسیلو یا شیانو نومونه چې موږ او تاسې ترې په ورځني ژوند کې کار اخلو او یا ترې ګټه اخلو. د مثال په ډول دی شوبکاغه، کراچۍ، der Hammer، مارتول یا څټک، der Meißel، مایزل یا تراکش، die Säge، اره، die Schaufel، بیلچه، der Schraubendreher یا شراوبنسیه ورته هم ویل کېږي پیشکش ته، die Axt، تبر، die Zange، زنګ چې د پلاس ته وایي، die Bohrmaschine، د بور ماشین هغه چې سړی پرې په اوسپنه یا په لرګي یا بل څه کې سوري کوي، der Schraubenschlüssel، سکرنج، die Schraube، میخ یا